بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإقالة. باب دے بیان د اقاله کی. اقاله ستوي عبارة عن رفع العقد. عبارة عن رفع العقد. عقد بلکی دی سوداتا دلی تعریف وضاحت داری پختو کی. عقد خوتا سپیجنئی چی اغیستلو خرسولو تویلشی چی ما تابانی دا کتاب در خرس کو ب200 روپئی او تا واغیستو صحیح شو بیر لگو او دا سودا بیر دا ختمو اوچتوی بیر دا رفکوی تویلکی اقاله یعنی اغا شت سودا او شت معامله ختمول بیر دا تویلکی سا اقاله. دا غستون کی خپای یا دا خرسون کی خپای پر خپل سودا باندې او بیرته راولګيږي او اقاله وکي نو دا جایز ده. وګوره جایز ده خو په دې شرط باندې چې په حق قیمت باندې بیرته واپس کړي. دا کتاب می پتا باندې په 200 روپۍ خرڅ کړو کنه یا زه په مو یا ته خپوي پرې معاملې باندې بیر سراولگی وو چلکا دس چلے کی زبری کتاب بانی خپین جدا کتاب ما پتا در خرس کرده نو تو اللہ رب العالمین دفار رازما سبیت اقاله وکا صحیح دا کوتین نکے نوم جائز دا ازالک ما سودا شوی دا اسمی ناغیس تیرے گرزا خوکی را سر اقاله دیکھ دیر ثواب دی. اللہ رب العالمین د انسان ټول ګناهونه معاف کړي په ورځ د قیامت باندې د اقالی د وجنه حدیث کې راغلی دی. صحیح ده نوراشا دا اقاله واستما سبر تکي یعنی دا سودا را سبر ته ختمه نو اسمره پیسې چې مې درکړي 200 روپۍ هغه 200 روپۍ به تماله زبیره درکم تعالی او دا کتاب مالای راکی بیرته یعنی په هغه زول قیمت باندې مسکیږي سودا بیرته ختميږي. ها کو دې سی وی چې لکه ته وس مال سورا کې 200 برا کې ته په خپې زه په خپانی ما دای قالم ناروا ده او کو زه سی ویم چې لکه یو نیم سل بدر کوم 200 په زبانی نن ناروا ده کمه زیته په غزول قیمت کې وسی ناروایی وی کنه. الاقاله اقالک والجائزه جائز دی فی البيع ببيع کې للبائع والمشتري لبائع ومشتري لبارا بمثل الثمن الأولي فمثل ثمن أول باني قيمة أول فإن شرطا كشرط شرط لقاو أكثر منه زياد داغا والقيمتنا زياد في سيبراكي أو أقل يا كم منه دا والقيمتنا كان بدلكما نفشرط باطل دا شرط له باطل له ويرد او واپس کوي به بثمن الاول فثمن اول بانی په اول قیمت باندې واپس کوي. ګورا وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. دا مسله لږه ګرانه ده توجه لایق ده. مثال پتور صورت د مسلې پیش کا به مسله باندې پويږي. دا زما کور دی دګم ځکه چې ناشتي ومنګا مثال پیش کوم. صحیح ده تراله او دا کور تاواغي زمانہ په 15 لک روپۍ سوچم دی اړه کدل ته گاونډي دی نو گاونډي شوفا استنه کولا گاونډي ولې شوفا نکوم شوفا خو پیژنې کنه شوفا دې ته ویل کېږي چې اول به ته گاونډي نه تاسو کې دا کور ته اخلي مستحق کېږي
کو بل شبانې د خرڅ کو نو ګاونډي را دانګلې شي مې سجزي اخلم او ته به غل ورکه هم هغه به اخلي ګاونډي نه پاتې نه به بل شبانې خرڅولې شي ته ویل کېږي شفا فوه شوي کنه نو ګاونډي نه تا پوسو کو شلکه کو ته سواله شپې کې نو اوس وایي کو راخلي در خرڅ ځواني کمزي خرڅوما ګاونډي ویل چې زین عالم ګاونډي انکار وکړو د شفیع کول نه چې زین عالم چې بچای خرڅه باغی خرڅ کا صحیح ده کنه نو الیاس مولوی صاحب رااله د بل کې نو هغه د کور زمانه 5 لک روپۍ باندې واغیستو بیا وشوله خوځ ګورئ میاشتې رشوله الیاس مولوی صاحب ته مور قاشي و چې دا خو دې مړه سي کندر غیستې او 15 لک روپۍ دا سو یو لاک هم نالي شابیر ته بیا ختمه کا اقاله وکا الیاس مولوی صاحب رااله چې راکې ما ته مور خار شوی د مولوی صاحب دا کور بیرته ته واپس کا ما سې اقاله وکا دا بیا را ختمه کا ځم ټیک ده نو وس ګورئ دا اوس چې موږ د اقاله کوو کنه نو دا نوې سودا موږ نه کوو بیرته دا نوې سودا نه ده په حق د متعاقدینو کې اغیستونکي خرڅونکي کې دا اقاله دا پس خول دا غزړې بیعي دي دا نوې بیع نه ده سم نه پېښولې دا نوې بیع ونه شوله چې دا اوس موږ بل بیع وکړو ماته بیرته واغی سودا بل بیع وشوله نه په حق د متعاقدینو کې دا اقاله چې دا فسخ کول دا غزړې بیعي دي موږ دا غزړه بیا ختمه کړله د څنګه چې موږ اوس نوې بیا بل وکړله خو ګوره په حق د غیر کې چې هغه گاونډي دی دا هغه په حق کې دا اوس نوې بیا وشوله اوس بیرته د شفیع حق دا هغه به تر وګرځید هغه ته خو شوي کنه اوس کو زه بیرته دغه کومه دا دنه واپس کوم او دا پیسې ور ورکومه نو اوس بیرته دا شفا کولی شي گاونډي پوه شوي که نه هغه به شفا بیرته کولی شي نو په حق د غیر کې دا بیع جدید ده دا ګویا کې نوې نوعه کې نوې څه کېږي بیع کېږي او هغه اوس شفا بیرته کولی شي اوس کېدای شي دا هغه خوښ نه ومه او الیاس مولوي صاحب یې خوښ دی اوس بیرته دا ماته راګرځي که نه اوس هغه را دانګلی شي الیاس مولوي صاحب ته ویلی شي دا کور نه ظالمه سم پې نه شولئ نو په حق د غیر کې دا بیع جدید ده او په حق د متعاقدینو کې نوې بیع نه ده دا فسخه د پخواني بیع ده سم پې نه شولئ ګورئ وهیا او دا اقاله کول چې دي فسخون دا ختمولی د زړې بیعي فسخون ختمولی د زړې بیعي فی حق المتعاقدین په حق د متعاقدینو کې او بیع جدید نوې بیع ده فی حق غیرهما په حق د غیر دوانو کې ناکید لیکلي کشفیعی غیر څوک دی لکه شفیع کنه دا د نوکتې موکتې ګول نشته دی د کتاب وسوځه فی قول ابي حنیفه فقول ابو حنیفه رحمت الله علیه کې لاندې ناکید لیکلي وفيه تفصیل یطلب من المطولات په دې مسله کې تفصیل شته ګوره هغه طلب کولی شي د اوږدو کتابونو نه دا وړوکی کتاب دی موږ په ډېرې خبرې نه چېړو وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة سورة د مسلې وایا دا کور سره ما 15 لک روپۍ په الیاس مولوي صاحب ور خرڅ کو صحیح شو په دې کې یار علی سره شو چې الیاس مولوي صاحب ته خپاو ول جما ثبت اقاله وکا خو د زمانه پیسې لکه هلاک شوې دي پیسې زمانه څه شوې هلاک شوې دي ډاکو پټی کړی دي یا ور ولګي د ستان وسولې صحیح شو کنه نو دا د سمن د هلاکی دل چې دي کنه دا نه منع کوي صحت د اقالې بهم زه اقاله کولی شم خیر دغه سمن دي زمانه ضایع شوی ما څه خبر نوري کنه نور خبر اصلي خپلې نو هغه بل رقم کنه اقاله بهم شم کولی کو سمن هلاک شو الک د بائعنا نو بیا هم څه کولی شي اقاله کولی شي دا هلاکی دل د سمن د پیسو دا نه منع کوي صحت د اقالې پیږي ها اوس بل صورت وایه کنه مبيع هلاک شولا د باندې ما غوا خرڅ کړی و په 50000 روپۍ باندې الیاس مولوي صاحب صحیح شو غوا په خرڅ کړی و د کور ته بوت لغوا
نو مور ته سخته غوسه شوله چې لکه بچی ته څه چل کړی دا غواړي 500,000 روپۍ دا خو د 100,000 روپۍ ده ته چا څه دوکه کړی ده نو دا بیا ته چې ما سې قاله وکړه ما ودو چې قاله سره کومه خو چې دا کور ته لاړې بیرته غوای را وسره غوامله شوی و په یو سال کې سملا شو نو مبيعه چې هلاک شي کنه مبيعه نو به څه شي کې قاله کې نو به دا هلاکت د مبيعي د سودا دا منکې صحت د اقاله اقاله اوس نشي کولای په څه شي کې اقاله کې شیخ لاړې میراث شو ګوري وهلاك الثمن او هلاکت د قیمت لا يمنع نمنکې صحت الاقاله سيكل الاقاله بهم کولای شي کو سمن هلاک شوی خدا بل صورت الټه ده وهلاك المبيع او هلاکت د مبيعي چې د سودا يمنع صحتها منکې صحت د اقاله الکه دبانی ما غواور خرڅ کړله بل صورت د مسری وېما نو غوا چې وکړه ناغي سره یو بچیو او بچی 10,000 روپۍ او غوا د 50,000 روپۍ نو په شریک د 2,000 روپۍ شو د 70,000 روپۍ صحیح ده غوا به ور خرڅ کړه چې دې کور د غوا بوتله نو الکه کور کې مشوره په دې باندې رانله او سودا خو شوی د خو یوسره مشوره رانله او شي خوښ نشو دا بیر دراله چې ما سې قاله وکا خو ویل چې لکه غبچی مړ شوی دی ریغوا کې را سې قاله وکا اوس نو سیدا کو بازي مبيعه هلاک شولا لکه د مبيعين سيسه هلاک شولا نو په باقي کې اقاله کولیش نو غوا کې به اقاله وکړو کنه او هغه بچی مړ شوی دی پای کې اقاله اوس نه صحیح کیږي پوه شوي کنه نو کو بازي مبيعه هلاک شولا نو په بازي کې اقاله سکیږي ټکیږي نه پیږي سم وَإِنْ هَلَكَ كُچرت هلاك شولا بعض المبيع بعض مبيعا نجاز جائز دا القالة اقالة في باقيه وباقي مبيعه